دا آغا چا اطاعت مکوا دا غی خبرہ ممنا تابداری مکوا من اغفلنا قلبہو عن ذکرنا چی دا چازڑ من غافل کرے دے دا خپل قرآن نا دا خپل یادنا سوک چی دا اللہ نا او دا اللہ دا قرآن نا ازڑ غافل دے دا غم فلم اختیار ہوئے اے عالمی اجتماع کے راجم خلقو محفل دا آغا چا اختیار کے چی دا غزڑ اللہ پنور قرآن سر منور کرے دے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا یو بل مثال واورے دا اللہ پیغمبر سوئی دا اللہ قرآن سوئی لگورتا وکیدہ زمانہ مخ کے مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب حفظہ اللہ پڑیر خیستہ انداز سرا آیت الاسطو نوح علیہ السلام پیغمبر دے دا اللہ شان والا رسول دے خپل بچے دے خپل بچے دے خود پلار صحبت پریخے دے او دا بدکار و صحبت کی ناستے اغی اختیار کرے دے نو چکل طوفان راگے نو پلار سوئی یا بنی ارکب مانا اے بچیا راش زمان مشنو منا راوخی جبیڑے تا او دا کافرانو محفل او صحبت پریگ دا زمان دا استدلال تے بل شانتے دے سپیکر سپیکر سٹ کا نا بیا نارو نہ لگے داشتر انا بمرو کا کی آواز درزی ملگر شاتا نرازی عزیزانو نوح علیہ السلام وی بچی راشا زما صحبت لا زما محفل تراشا ندے راغلے او سوی سآوی الى جبل یاسمونی من الماء دم مشرک او دم موحد فرقم دق دے مشرک چی دے اوچت ڈوپنیو گوری دقل تا چرتکار دے اوچت خبر وینی وی دقل تا چرتکار سمیگی دا سیدو کا ندا ندوی غرط باوخی جمع بچ کی نچے کلے داوے نو قرآن سوی وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین موج حائل شو او دے غرق شو تباہ شو برباد شو نوح علیہ السلام بیاد جاری کئی چی اللہ بچے میں دے نو اللہ سوئی اللہ وی انہو لیس من اہل کا اے پیغمبرہ زید دے خود اہل نا دیوتے دے ولی عملی ٹک نہ دے صحبت غلط اختیار کرے ہو عزیزانو خصوبت اختیار کئے خہم نشینو لٹوئے خملگرتیا اختیار کئے او تاسم موحدین آئے نئے عالم اجتماع تراغلی خلقو دا واورے تاسو تربیت دا پکار دے دا سوشل میڈیا دور دے دا موبائل نہ دے زمائی اتر دے بالکل انگوٹا چاپ خود دا ٹچ موبائل دن گوٹ پا گوٹ لٹائی ولی دی سر دمر تعلق چے دی کے ورطا شرح صدر حاصلی گی پیس بنا پیگی خود دی کی بس بیا با دواو کنو نو ما عرض کورونو چے دا دا فتنے دور دے واو رئی دا خبرہ چرتا دا خپلو ملگرو خلاف او دا چا دا عزت خلاف فیس بک میں استعمال ہوئی دا دا خلقو دا عزتونو تار تار کولو دا پارا بدان نے استعمال ہوئی دا یاد ساتھ فساد با نخور ہوئی دا فتنے باعث مگر زے بلکہ
د فتنه ختمولو والا وګرځي ولی خلق کنځي ځان کنځي یو سړی ما ته یو ځای ته بیان لتلو ما نو دونه چیټ راولېګو ما ته وی چې 3 ورځې مخکې پلان کې نو می واغس وی هغه راغلی ډېرې غپلیو دغه لفظ لیکلی هغه ډېر غپلیو نو ما ته ستا خیال سره چې زه غاپم کو هغه غپلیو نو چې تا ورته وی خو بس غپلیو زمنګ دا کار نه دی دا هغه چا کاری چې هغه سره دلیل نه تاسو سره پلاس کې قرآن دی بیا ولی شاته کېږئ تاسو سره پلاس کې د پیغمبر فرمان دی بیا ولی شاته کېږئ راشئ که مرسته کوئ د اهل حقو دا پیغام خور کوئ د اهل حقو د قرآن درسونه خواره کوئ هر سړی ناست دی نو بس په دې گن کې اخته دی دا یو داسې فتنه ده دا ستا فیسبوک دی دا ستا یوټیوب دا ستا نامه اعمال دی نن به دې ټیک ټاک کی سبا به مړې او دا گن به دې شاته خلکو ته پاتی دا کردار به دې پاتی ولی نامه اعمال توروئ او راشي زه بل ویم د خو صحبت دا سردا دی چې خپل خلوت ټیک کوي څه شی ټیک کوي خپل خلوت ټیک کوي چې کله ته یوازې تیاروي مور پلار دوست یار دی نوی او لاس کی دی داوی بیا خپل خلوت برابر کا کنه تبا بشي او د احمد جمشید دا جمله یاد ساتي زویما کلا چې امت د شپې پتیاری کی جړل نو دروازې پرنا کی خندل خو چې کله امت د شپې پتیار کی رب ته جړې دل پریخي دی نو درانا دروازې پرنا کی الله هر چاته جړې لګیا دے چې د شپې جړل نو دروازه په خنداو نو اوس چې د شپې جړاګانې او زارې پریخي دي نو هر سړی دروازه جاړي تاسو ګورئ هر دروازه جړاګانې دي راشه عزیزانو تربیت حاصل کړئ د داسې خلکو په محفل کې کېنئ ګورئ ان شاء الله دا کار بروانی بیانونه تاسو واوریدل زما خو زړه وو او دا عنوان می توڑ ترسو خبار دا الخیر فيما وقع نو بس بیا که سبا موقع دا سکار دے جی جی آواز راضی شاہ تمل کرو آگا دا سکار دے زمایو خبر واورے مرګرو تاسو یقینو کې دلته کې کوم علما ناستی د هر سړی پزړه کې دندا یو سمندر معجزه ني ولی چې داسې یو ماحولي او داسې اوریدون کی چې دا غي د شپې دولس نه ګوري لس نه ګوري د سار نه ناسي او دا غي وي چې مونږ ته هل من مزید نور چې دومره شوقي نو د انسان زړه په خپل غواړي چې ما په تفصیل سره خبره وکړلې او ډېری خبره داسې وکړلې زه د دې احساس لرم چې په دې مجمع کې لوی لوی جبال العلم ناشتي په دې مجمع کې لوی لوی اولیاء الله ناشتي په دې مجمع کې داسې طلباء کرام ناشتي چې دا غي په ځواني کې هم تهجد نه قضا کیږي ما د خپل شیخ د صحبت نه یو څو خبرې زده کړې یو دا چې شروع کې دی خوال عالم نو دی ماته یو جمله ویل چې بچیا شپې الله ته ودرېګا شپې الله ته ودرېګا ما دی ته وی ټیکتا دیوی زدا منم سفر کی سنتم معافی او فرضم نمشي خو که په سفر کې بیا مدرېګا د شپې په دې لمحاتو کې الله ډېر څور کوي با صلحاو دا ویل دي که د شپې د الله ته د ودرېدو دا لمحات نه وي دا لذت او خوند مونږ ته نه وي حاصل
منگ با پا دنیا کی یو لمحہ زندگی نورا نو غوختلے دا خون او دا لذت دا اللہ تا ادرے گا رونو یو ځل په سفر کیو فیاضومو نو دیکھو گپی دے نو ما دی تاوئی میں ډیر نا وقتا دے گو رئی او شیخ سے بمتا سے تنکڑے دے په سفرو نو میں تاسو بیا ځان لسار موزو کئی بیاو موده شئی خود موزه پوری نا میں دا شیخ صاحب سر زمان سفر حضر ډیر شوے دے په سفر کی متحجد نو پریدی نو فیاض ما تو په سفر کی اللہ فرض نیمگڑی کلی نو خود صلی نفل کئی میں دا خون چی چوک واخلی دا لذت چی چوک واخلی او زوانا دا واورے زکسر دا ویما زوانی دا دیر قیمتی شیدے دمر قیمتی دا چی دا قیامت پر رضی لا تزول قدما ابن عبد ابن آدم لا تزول قدما ابن آدم تر آغی پوری چی پینزو سوالونو جواب ورنکی قدم بنشی خوزولے یو پکی سوال دے وعن شبابی فی ما افناہو اے بندہ خیستہ زوانی میں در کڑے وا دا زوانی دی پس کی فنا کڑے وا دا زوانی دی پس لگولی وا نو بیا بجواب ورکی کنا خدا واورے اے زوانانو کہ زوانی دی دا اللہ پا وحدانیت کی دا قرآن پا درسنو کی او دا اللہ دا پیغام پا رسولو کی لگولی نو بیا خوب جواب ورکی او کہ زوانی دی پا بربادی کی پا بے دینی کی لگولی نو دیر اگرانا دا او شاعر وی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگی ظالم میں شود پرہیزگار پزوانی کے توبہ کول دادا پیغمبرانو شیوہ دا چی بوڑا شوی سترگی دی کار نکئی وگونا دی اورید نکئی او جب دن چلی گی اور رپی گی اور ٹخ 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 کئی او بیا پا جماعت کی کینی او بیا وس کوم کول غواړي نه شي کولې نو د دې ځوانۍ نن قدر وکړي اے ځوانانو آفرین دې پتا سي چې وګورځي د نن دور ځوان سکي او په دې میدان کې نن راغله ځوان په کم نیت راغله دي نو ځوانانو چې د سپینګيري په دې سپینګيره د دې قافلې په اول صف کې روان دي نوې چې ستړیو نوې چې بیمار یو نوې چې حوصله ماته شوا نو تاسو دا عهد کوئ چې د دې سپینګیرو سره او د دې کمزورو اډوکو سره دا تازه وینا او دا تازه ځواني د دې سره د قرآن په دې تحریک کې لګول تیار یې کنه کم چې مرسته کوي د قائد محترم سره او په دې تحریک کې نن به پاسه په شپې په دې لمحاتو کې دا وایي چې موږ مرسته له تیار یو دې ملک با امن دا پارا منڈا وہی مرسته با کوئی فساد با ختموئی فتنے سرکوبی با کوئی کنا کوئی کہ کوئی نو انشاءاللہ قائد محترم دا ټول تیار دیستا سے دا پارا خستا سے حوصلہ ندارتا ویدل پکار ٹکتا ہر زی کی در سلور دانی وی جگستا سے حوصلہ پستائی ہر زی کی دائی خزدہ ویما عرفی تم اندیش زغوغائے رقیبا عرفی تم اندیش زغوغائے رقیبا آواز سگا کم نکند رزق گدارا ہاں خلق کوئی یو ہندو منی بٹخیلا نروانی گی نو دا دو دریو پروابا نکوئے چی دا دمر علماء و شیوخ در تا ناس دی دا دمر سپینگیری و زوانان در تا ہوئی چی بابا جانا قدم پور تگوا منگ در سرائیو نو پکار دا بابا چی تاسم حوصلہ نو ورزوئی زندگی باقی ملاقات باقی